مثلا دا یو حدیث بیانو چې په دې شیخ صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره فایده او څومره ثواب د هغه انسان ذکر کړي چې هغه د سحر منځ هغې ته پاسېږي. لکه مثلا نبی صلی الله علیه وسلم مسلم شریف کې فرمایي چې لن یلج النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. د سحر د منځ نور فضیلتونه په خپل ځای دا یو فضیلت انسان ته حاصل شي چې لن یلج النار. لن یلج النار شیخ صاحب دې کې څومره تاکید دی، بالکل باریکه معنا پکې چې لکه مثلا چې بالکل دا سړی به د جهنم په طرف ورنشي، لږ معنا دا داخل نشي، چیرې به داخل نشي د عذاب دپاره چې الله ورله عذاب ورکړي. یوازې تېرېدل په جهنم باندې دا د رب العالمین یو قسم دی، هغه به رب العالمین پوره کوي. او رب العالمین دې موږ او تاسو ټول مسلمانان د جهنم د عذابونو د هغې د حرارت او د هغې د ګرموالي نه بچو ساتي. نو دا یو فضیلت زما محترم ورونو چې لن یلج النار، که غواړو د جهنم نه بچ شو نو سبب یې همدا دی چې د سحر د منځ اهتمام ورسره. نبی صلی الله علیه وسلم یې د دنیا فضیلت هم بیان کړی چې نبی علیه السلام فرمایي چې کم سړی د سحر د منځ اهتمام کوي نو دا سړی الله تعالی د دې ذمواري اخیستې ده. فهو فی ذمة الله، فهو فی ذمة الله. من صلى صلاة الصبح فهو فی ذمة الله. ذمة الله معنا دا ده چې ستا ضامن ستا ذموار هغه رب العالمین دی. داسې ده. اوس چې عام یو انسان د سړي ذمواري واخلي، یو پولیس وي، یو ایس ایچ او وي، یو تاڼهدار وي، یو والي وي، یو وزیر اعظم وي، څومره سړی خوشحاله. ملک الملوک د بادشاهانو بادشاه د ځمکې او د اسمان مالک هغه د خپل بنده ذمواري واخلي چې دا بنده د دې ذمواري ما واخیسته. ورپسې نبی علیه السلام بیا فرمایي فلا یطلبنکم الله. ګوره چې چا د چا ذمواري چې الله اخیستې ده تاسو دغه سړي ته ضرر مه رسوئ. که نه د رب العالمین د عذاب سره د الله رب العالمین د انتقام سره به مخامخ شي. او بیا نبی صلی الله علیه وسلم په دغه حدیث کې فرمایي چې الله رب العالمین درته بیا اراده وکړله چې تا نه انتقام اخلي نو هغه د رب العالمین د هغې سزا بیا ډېره سخته ده. ثم یکبه علی وجهه فی نار جهنم. الله دې په دنیا کې هم ذلیله کوي بیا او دارنګې په آخرت کې هم. د دې حدیث